سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله د یوې بلې مهمې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبرې کوم په اپیلپسي باندې چې زموږ خلک ورته مرګي یا د جټکو بیماري هم وایي، چې دا بیماري څه ده، علامات یې څه دي، وجوهات یې څه دي او بیا د دې علاج څنګه ممکن دی. اصل کې زموږ مازغه چې دي نو دا لکه مسلسل الکتریکل امپلسز، خارجي الکتریکل امپلسز، یا زه ورته دا ووایم چې د بجلۍ یو خاص قسم وړې وړې جټکې یا ارتعاشونه دا مسلسل د دې مزغو نه خارجېږي او بیا د مزغو چې کوم نرف سیل یا هغې ته موږ نیوران وایو، د دې په ذریعه په مزغو کې په بدن کې بیا خورېږي د یو کیمیکل په ذریعه نیورو ترانسمیټر. نو دا یو مسلسل عمل د مزغو. خو کله کله داسې وشي د څه وجوهاتو په بنا باندې چې دغه امپلسز چې دي نو هغه ډېر زیات شي، مسلسل شي په یو د مزغو په یو ځای کې یا په زیاتو حصو کې، او دغه الکتریکل امپلسز چې دي ډېر زیات شي، نو دغه د وجې نه د جټکو بیماري یا اپیلپسي چې ده هغه ترې جوړیږي. کو مونږه په پوره دنیا نظر وکړو نو د WHO د شمیرې مطابق چې دی دې وخت په پوره دنیا کې 50 میلیونه یا 15 کروړه خلک داسې دي چې هغه د دې بیمارۍ په دې بیمارۍ کې مبتلا دي، او هغه وایي چې تقریبا 80% کسان چې دي هغه د دې غریبو ملکونو دي. نو که د دې علاج صحیح طریقه باندې وشي نو 80% خلک چې دي هغه د دې جټکو نه د دې بیمارۍ نه د هغو رغېدن کیدی شي. خو دا ولې په دې غریب ملکونو کې دی؟ اصل وجه دا ده چې د دې خو د خوراک سره تعلق نشته. نو بیا څه وجه ده؟ وجه هم دا ده لکه څنګه چې زمونږ په چاپېرچل کې تاسو وینئ، زمونږ په ټولنه کې دغه شان د نورو ملکونو په ټولنه کې هم به دا قصې چې لکه هلته خلک ټوټکې کوي، بیا لکه زمونږ خلک چې په چا جټکې راشي نو اول خو وایي دا پیریان دي، څوک وایي چې دا ذهني مریض دی، څوک وایي چې لیونی دی. نو په هغه حساب هم علاج نه کېږي. بیا ځینې خلک داسې وي چې تعویضونه له بوځي، تعویضونه وله کوي، ځینې دمونه له بیایي، ځینې حکیمانو له بیایي. نو دا مختلف قسمه ټوټکې په هغو ازمیلی کېږي او هغه بیماري چې ده هغه په وجود کې پخه شي، نو بیا په اسانه نه وځي او تر دې چې بعض وخت انسان مرګ ته هم ورسوي. نو په کار ده چې کله تاسو په دې خبره پوه شئ چې آیا دله جټکې راځي یا په ده مرګي بیماري ده، نو په هغه وخت کې پکاره چې د څه انویسټیګیشن وشي، کم دغه چې دی تشخیص دپاره کم ټیسټونه چې دي هغه وشي او بیا یې صحیح علاج وشي، نو د دې نه دی بچ کیدی شي. اوس راځمه چې لکه وجوهات د دې څه کیدی شي. د ټول نه غټه وجه خو دې جنیټک ته او زیاتره وجه چې دي هغو ډاکټران دا وایي، ساینسدانان دا وایي چې د دې لا نه دي معلومې. خو نور کوم وجوهات چې کیدی شي نو په هغې کې یو دا ده که چاته په څه وخت کې د سر یو زخم ولګي، یو ډېر غټ زخم، نو د هغې نه هم دا کیدی شي. بیا برین انفیکشن چې څه ته وایي، د مزغو انفیکشن مختلف قسمه دي، د هغې نه دا کیدی شي. یا که په مزغو کې چاته کینسري کارسینوم وایي نو د هغې نه کیدی شي. نو او دغه د وجې نه هم کیدی شي، سټروک یا فالج د وجې نه دا هم کیدی شي. نو دغه مختلف وجوهات کیدی شي د دې اپیلپسي یا د جټکو د بیمارۍ. دا خو لکه یو طرف ته د دې دغه شو، دا وجوهات شو کوم چې کیدی شي. خو دا هم یاد ساتئ چې په هر جټکو په بیمارۍ کې یا په هر اپیلپسي کې جټکې هم ضروري نه دي، او هر جټکه چې ده هغه اپیلپسي یا د مرګي مرض هم نه دی. دې ته به هم خیال تاسو کوئ. زه اوس په دې تفصیل باندې راځم. خو لکه دا جټکې چې دي نو دا که چاته زیاته تبه نو د هغې نه هم کیدی شي، یا که د چا شوګر لیول کم شي د هغې نه هم کیدی شي، یا که داسې چې څوک خلک شراب نوشي باندې عادت او هغه پرېږدي د هغې نه کیدی شي، یا که نور هغه دوانې قسمه دغه دپاره چې استعمالوي د نشې دپاره، نو د هغې نه هم دا جټکې کیدی شي. نو په دې کې لږ فرق پکار دی چې آیا دا د جټکو بیماري ده او کو څه د بلې وجې نه ده. بیا که دې موږ راشو قسمونه، نو قسمونه په دې کې دوی وایي چې دوه قسمه دي. دا یو فوکل دی او بل جرنلایز دی. فوکل دې ته وایي چې لکه په یو د مزغو په یو خاص حصه کې دغه ابنارمل ریدم زیاده، ما چې کومه طرف ته اشاره وکړه، الکتریکل امپلسز دغه خارجېږي، او جرنلایز هغه چې د مزغو په زیاتو حصو کې دا امپلسز خارجېږي. زمونږه دغه چې دي مازغه چې دي نو هغه مونږه لکه په 4 حصو کې تقسیمو. یو خو دا ده چې په منځ نیم شي، یو رایټ سایډ دی،
خی طرف ته یو ګس طرف ته دا دوه حصې دي. بیا د هر یو مزغو چې کوم دی هغه 4 حصې دي، هغې ته موږ لوبز وایو. او لوبز چې دي فرنټل، پیرایټل، ټمپورل او اکسیپیټل شاته. نو دیو عموما وایي ساینسدانان چې کم فوکل دغه چې کوم دا اپیلپسي چې کوم دی سیزر چې کوم دی نه پیدا کیږي یا جټکې چې پیدا کیږي، نو دا د ټمپورل لوبس کوم چې په دې ځای کې د غوږ له پاسه دا لوبس چې کوم دی عموما پکې دا انوالو. او تاسو ته پته چې لکه کوم د مزغو د خی طرف چې دی نو هغه زموږ د باډي یا د وجود ګس طرف چې دی کنټرول کوي، او ګس طرف مازغه چې دی هغه خی طرف کنټرول کوي. نو که تاسو چاته اوس جټکه راشي په ګس لاس کې یا په لاس کې یا په خپه کې، نو عموما دی چې دغه سیزر یا دی چې دی نو د مزغو ټمپورل لوب د لیفت ساید یا د ګس طرف دغه د خی طرف کو په ګس لاس کې راشي نو خی طرف افیکټ کړی دی، او که په خی لاس کې راشي نو ګس طرف د مزغو افیکټ کړی دی. دا خو دغه فوکل دغه د وجه نه دی بیا دا معلومولی شي چې وجه کوم ځای کې کیدی شي. بیا په فوکل کې که دې له موږ راشو نو په فوکل کې بیا دوه قسمه دي سیزر یا جټکو د بیماري. دوه یو سمپل دی، بل کمپلیکس ورته ویلی شو. په سمپل کې دی چې عموما بېهوشي پکې نه راځي، خو په دې کې داسې کېږي چې په دې کې دغه کس چې کوي نو هغه په یو ځای باندې فوکس شي، او فوکس داسې شي چې لکه یو ځای ته نیغ ګوري او د چې دی نو دغه کوي دا ریسپانس نه کوي عموما څیزونو ته. دغه شانتې بیا چې کمپلیکس کم دی نو په کمپلیکس کې دی بېهوشه کېدی شي، او د هغې سره ریپیټیټیو مومنټس چې موږ څه ته وایو یا مسلسل عمل چې هغه شروع کولی شي. لکه اوس دغه کس چې دی که دی فرض که لاس مږي یا لاس ګرین دی او مسلسل هم دغه خپل لاس ګری دغسې که یا دی څه خوري د جوی نو هغه جویل به کوي مسلسل، یا که دی ګرځي په یو دایره کې نو مسلسل په دې دایره کې ګرځي. دغه چې دی نو دغه بیا د کمپلیکس دغه چې دی فوکل کم سیزر چې د هغې علامات دغه دي. د سمپل پای کې دی زیاتره ما چې څنګه خبرو کړه سټیرینګ کوي، په یو صنایع او څیز ته ګوري او تاسو ته عموما ریسپانس نه کوي څه. بیا دویم قسم د دې چې دی هغه جرنلایز دی. نو په جرنلایز کې بیا خپل چې دی سټپس دي نو هغه یا قسمونه دي نو هغه پکې دا دي. د ټول نه مخکې خو ته ابسنس سیزر وایي، یو ته چې جټکې پکې نه وي. په دې کې څنګه چې ما خبره وکړه نو دا هم په دغه قسم کې هم زیاتره دی چې دوی دغه کس چې دی تا ته ریسپانس نه کوي، جټکې پې هم نه وي، خو دی په یو ځای باندې ولاړې عموما چې دی نو دا سترګې په یو ځای باندې فوکس کړي او چاله جواب نه ورکوي. دویم چې بیا کم دی نه هغې ته موږ ویلی شو ټانک سیزر. ټانک سیزر بیا داسې چې د دې علامات دی چې لکه د لاسو دا مسل، د خپو دا مسل او د ملا دا مسل چې کوم دی دا بالکل ټون شي یا دغه شي ایغ نیغ شي، لکه موږ څه ته اکړ جانا په اردو کې چې ورته وایي، یا داسې ایغ نیغ شي. نو هغه چې دی دغه زیات نیغوالي نه وجې نه دی مومنټ نشي کولی او د ارتاوېدو خطره یې لکه بالکل په دې کې فلیکسیبیلیټي په ده کې نه راځي. دغه چې دی یو بل قسم دغه ته وایي ټانک سیزر. بیا اټانک سیزر د دې یو بل قسم دی. اټانک کې دی څنګه چې ما وایي اټانک د دې مخالف دی. دا مسل د لاسو خپو دا مسل بالکل چرړه شي، مړغوچن شي او چې د ده په کنټرول نه نو دی رارتاو شي. دغه ته بیا دی وایي چې اټانک سیزر. د دې نه علاوه بیا چې دی کلانک سیزر څه ته وایي، هغه بیا د دې یو بل قسم دی. هغه کلانک سیزرز کې کېږي داسې چې لکه د باندې جټکې راځي مسلسل، ریدمیک جټکې پې مسلسل، که د خپو جټکې نو هغه مسلسلي، که د لاس وي هغې که د سټي نو دغه شانتې هغې نو دا مسلسل جټکې چې نو دغه کلانک سیزر دی. بیا مایو کلانک سیزر بل قسم دی. په هغې کې داسې کېږي چې لکه دغه جټکې راځي خو ډېر وخت لږ وخت دپاره راځي، لکه یو څو جټکې زر زر ووالې او بیا بس ختم شو. نو دغه ته وایي مایو کلانک سیزر. بیا ټانک کلانک سیزر د دې یو بل قسم دی. ټانک کلانک سیزر د ټول نه خطرناک قسم دی او په دې کې کېږي داسې چې په دې کې هم دا جټکې مسلسلي هم دی بېهوشه کېدی شي. د دې سره سره چې دی نو د ټول نه خطرناک دغه دا دی چې دی خپله ژبه چیچي او دی چې دی د په خوله یې زګ راشي او د په خپلو ډکو تشو متیازو باندې کنټرول هم ختم شي او بېهوشه شي. نو که په دغه وخت کې دا ډېر خطرناک سچویشن په دغه وخت کې که تاسو د دغه مریض خواته یې نو پکار ده چې تاسو په سایډ سملوئ چې دا ژبه یې راښکته یې، ځکه چې په مرۍ کې ژبه بېهوشه کېږي او مرۍ ته ژبه ځي نو د ساه بندېږي، نو پکار ده چې ژبه یې شاته هم نه ځي، خو چې مخې ته هم تاسو د دا ژبه داسې د غاښونو نه کنټرول کوئ چې دی دا ژبه چیچي نه. نو که ستاسو سره څه داسې څیز یا چرړی یا څه بل څه داسې څیز چې په دې غاښونو په منځ کې وله کېدی چې دننه هم نه ځي، ژبه وله هم بچ کوي یا ژبه وله په څه شي تاسو نیوی شئ او دغه شانتې چې دا خوله دی
غاښونه نه چیچي. نو په څه طریقه به داسې کوو چې دی خپله ژبه نه چیچي خو چې ژبه هم بهر نه ځي او د ساه نالی آزاد دی. بیا په ځینې وخت کې داسې کېږي چې لکه دغه سیزر یا دا جټکې عموماً په څو سکندو نه د منټ یو نیم منټ زیاتو نه زیاته 2 منټو پورې دا ختم شي. که ختم نشي او دا مسلسلي نو دې ته وایي سټیټس اپیلپټیکس او دا بیا لکه یو خطرناک دغه ته داخل شي، یو خطرناکې مرحلې ته داخل شي او د دې نه چې دی مسلسل جټکې وهي او دغه کېږي نو د دې نه د مرګ خطره هم کېدی شي. نو که په داسې حالت کې تاسو مریض نه یې چې یاره پوهېږئ چې د منټ نه دغه زیاتېږي نو پکار دی هسپتال ته رسوئ یا د ایمرجنسي راغواړئ یا که هر څوک چې هلته فرسټ ایډ دته ورکړی شي، د چې کومې دوانې هغه ورته ورکړی شي یا که دی بېهوش نو بیا خو په خوله دوا نشي خوړی نو چې نور څه طریقې کار د سره چې هغه وشي. د دې نه علاوه لکه دغه مریضان چې کوم دي چې څوک د جټکو مریضان دي یا چا باندې جټکې راځي نو هغو له مستقل دا پکار دی چې دنګ ځای له دې نه ځي، د اوبو خواله دې نه ځي، د اور خواله دې نه ځي او ډرایوینګ دې نه کوي. داسې سټرس دې ډېر نه اخلي. دا څیزونه چې دي نو دا په دې جټکو دا بیماري چې دا زیاتولی شي یا په دغه وخت کې چې که په جټکه راشي نو خدای مکه دی د اوبو ته لوېدی شي، اور ته لوېدی شي نو لوی نقصان ته کېدی شي. نو په دغه وخت کې لکه موږ به دغه څنګه ګورو چې دته د جټکو بیماري ده نو کو 2 جټکې هر کله دله میاشت پس یوه جټکه راغله، 2 میاشتې پس، 6 میاشتې پس یوه جټکه راغلي، بله ول راغله نو دا بیا تاسو تصور کوئ چې دا جټکو بیماري کېدی شي او د ډاکټر ته ښیئ تاسو چې د ده په دغه وخت باندې علاج شروع شي. دی به حکیمانو نه بیایي، دی به تعویضونو نه بیایي، دله به ساختونه نه ورکوئ، دله به نورې ټوټکې نه ورکوئ ځکه چې دغه وخت چې دا عمل کله شروع کېږي نو کېدی شي دا د دوایانو سره کنټرول شي او داسې څه وجه نه کمې وجه چې ما ووې دا چې کله تاسو ډاکټر له بوځئ نو دې دپاره لکه هغه 3-4 قسمه ټسټونه کوي. یو ته وایي EET الکتروانسفلوګرام یا الکتروانسفلوګرافي، بل ته وایي MET میګنیټوانسفلوګرافي، MRI ورته کوي، MRI یا میګنیټک ریزونانس امیجنګ یا PET یو بل ټسټ دی هغه ورته کوي. دا مختلف قسمه ټسټونه دي هغه له کوي چې یاره ده کې مسله کم ځای ده. MRI کې دا هم پته ولګي چې خدای مکه چېرته دغه خو نه دی د سپیس اکوپاینګ لیجن چې څه ته وایي یا کینسر یا څه بل څه سیس خو نه دی چې د هغې وجې نه کېږي یا د نور ټسټونه د بلډ ټسټ هم کېږي د مغزو انفیکشن دپاره. نو دا ټول ټسټونه چې وشي نو عموما هغو ته بیا دوایي ولیکي او دغه دوایي چې خوري نو د هغې سره مریض ښیي. نو په کار ده چې کله هم داسې صورتحال ستاسو په کوړمه کې یا د خلکو سره راځي یا د ملګرو سره نو په کار چې ستاسو په مزغو کې دا خبره چې دا د جټکو بیماري کېدی شي او په وخت علاج وشي نو د ژوند بچ کېدی شي. د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.